عائشه رضی الله عنها دا فتوا ورکړې وي سلویانو ته شدي ورکړي. امام مالک رحمه الله دا امام دی مدینه المنوره ده، لوی امام په مدینه کې ټول عمر دی په مدینه المنوره کې پاتې شوی ده امام مالک رحمه الله. او امام مالک رحمه الله یا عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها ته زمانه ته د زمانه ډیره نږدې ده. کچیر دی عائشه رضی الله عنها مذهب دا وای نو بیا به د امت علما ویل وای سي عائشه رضی الله عنها دا مذهب وسلو یو خلق ته شدي ورکړي. نو امام مالک رحمه الله امدا شلو امامان محدثینو لعائشه رضی الله عنها نه هیڅ داسې قول نه دراوړي، یو محدث فقيه نه دراوړي، یوازې یو اثر راغلی ده هغه د زهري خبره ده. زهري دا د امام بخاری رحمه الله پر راویانو کې یو راوی ده، هغه زهري یو چاته فتوا ورکړه نو هغه وویل چې دا فتوا د عائشه رضی الله عنها ده. نو بیا ورسته د موږ محدثین وایي چې دغه زهري نه لچانه سي روایت کړی ده دی هغه اوریدل عائشه رضی الله عنها ثابت نه دي. خبره پوهیږي کنه پوهیږي؟ او قاری سي محترم پوهیږم هغه اوریدل عائشه رضی الله عنها ثابت نه دي. نو دا فتوا دروغجن سو. نو عائشه رضی الله عنها په ټول عمر دا فتوا نه دور کړي چې تاسو څه شی وکړیا لویانو ته شدي ورکړي، بلکې د عائشه رضی الله عنها په رضاع الكبير کې ودا د رضاع الكبير مسأله ده نه ده سي مثلا یو څوک وای سي لسکلن او پنځل لسکلم ته یو زنانه لا اله الا الله آیا ای عام شیو د تاسو دی په خدای قسم وي تاسو دي ځان دی پاره قبلوي داسي یو لسکلن او پنځل لسکلن ځوان درسي او مور ته دی وای سماته شدي راکړي دی خور ته وای دی خځې ته وای څوک قبلوي دی قبلېدلو ته تیار یاس؟ لا پرسه. آیا تاسو غیرتمن یاست رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بیانو؟ نه پرسه. آیا تاسو تر عربو غیرتمن یاست بڑا چنار خلقو ته وایم؟ نه. ايش هي وتوهم تاسو غیرتمن یاست که عرب بیا په عربو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان بیا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بیا د ټول عمر خپل عوامت ویل ګورسي عائشه لویانو ته شدي ورکول. عائشه رضی الله عنها کله اولادونه درلودل، کله په سينو کې شدي درلودل، کله شدي کېدل یو دروغجنو. نو د عائشه رضی الله عنها په ټول شریعت کې دا فتوا په صحیح سند سره نه ده ثابته چې هغه د فتوا ورکړي چې له دوه کلونو نه دي زیات د 3 کلونو ماشوم ته د شدي ورکړل شي. دا فتوا په صحیح سند نه ده ثابت، بلکې بعض علما و دا ویلي دي چې د دې یو وخت کې په دغه روایت کې د سالم په قضیه کې دا نظر ول چې دا حکم عام ده، نظر داول يعني لك سالم تس نبي عليه السلام ويل سي ورسا دي ابي حذيفه خدي تس نبي عليه السلام ويل سي ورسا سالم ته شدي ورکړه نو هغه به تا بچي رضاعي بچي به جوړ سي. نو عائشه رضی الله عنها سي دا ټول امت دي لپاره عام ده، لیکن سي کله ورسته معلومات ورته وصل سينات دا ټول امت دي لپاره عام نه ده خاص ده. نو عائشه رضی الله عنها بیا ورسته په روایت می درته خودل سي عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها واي سي لرضاعتنا سي شي حراميږي ثابتيږي رضاعت سي لڅشي ثابتيږي هغه وخت ده سي دي ان ماشوم غوخه او وینه ورسره غټيږي او رازاتيږي. هغه ماشوم طبعا دي 2 کلو په عمر کې وینه هغه نه بعد خو د مور شدي سر څومره ماشوم خوري پیدا ورته نه کوي. خل مو کړی ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ها کاری سے باغ سے بند دروچت کم راوچت کړیا راوچت کیزو حکومتي باور وکړي یو څه شی باندې د مسلمانانو ته وایم په یو څه شی باندې پوس ولا یو څه شی مزد کړل که مزد نه کړل او قاری صاحب شیخ صاحب په ډیر سب زین کې راغل ډیر څه او شیخ صاحب زموږ موبایل کې چارج ختم دی دواګانې کوی الله مخا د وباد لره ماته اجازه راکړي. یو اغا صاحب دې په څنګه کې نسته چې مدد جونی وغواړي شیخ صاحب د بچپن نه واره یو د یو رب لرم مشکل کشا حاجت روا الله اکبر. راځي په خیر هغه صاحبانو راځي چې ارڅوک راځي په خیر. د سیف جان مولانا نعمان صاحب لکه سبيد سوي ده مولانا نعمان صاحب خو بیا مدرسې لري غالبا
هغه بیچاره سره مو خبرې مو نه کړلې. مولانا نعمان صاحب تاسو موږ سره یاست؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. السلام علیکم کاریس. وعلیکم السلام. بالکل خیر ده الحمدلله. تاسو وګونی جی زه در سره یم بالکل محترم. الله مقدر من کړه سر لوري سي مو چې نن کری چې سره د شپه تیر کو سو مدام اجر ملو شي ان شاء الله او در سره یم ان شاء الله محترم. الله مو چونکی خبرې مو سره ډیرې نشوي نو بعض وخت د ملګری وایي چې کری چې د نه مني ته دی پیری مو څنګه نو د خې ته کری چې مو پیر مني کنه مني ته دی پیرانو پیر دی الله بنده پیرانو پیر. جزاكم الله بارك الله محترم. الله مخلص الله مجمدي لره محترم. ښه دغه علي صاحب بیا راغلی د علي صاحب څه وایاست مهرباني وکړئ. ښه دا خو لاړل انټرنیټ لکه چې کار نه کول. دوستانو دا لایف در سره شیر کړي ګوري په 600 کې ولاړ ده نو که تاسو خیال کړئ په یوه لحظه کې پیټرول جان راغلل 1000 کسانو ته ورسول 1100 کسانو ته پورته سول نو دا لایف در سره پورته کړي نو تاسو بخیلان خلق یا څه بیخي سړی حیران درته پاتې سي بیخي سړی حیران درته پاتې سي. محمد ګل صاحب هم لري کړي دغه د قاری شفیع الله په نامه باندې دا کس څوک ده؟ د کاری خلیل 777 مای کوکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب ستړي مسي الله مخاده بعد صدیق قاری صاحب محترم تاسو خیزي قدرمن سي الله مقدرمن سر لوړي کړه بارک الله فیکم. پاکستان ابتباد نه یم جی قاری صاحب محترم تاسو بیانات اور ماشاءالله الله پاک تاسو علم کې عمر کې برکت واچي الله مقدرمن سر لوړي کړه بارک الله فیکم عزتمن سي. ښه قاری صاحب دی قاری صاحب د لیناس یو لحظه د 2 ځای 3 ځای خالی کړي دغه 2 ځای کې دوی راپورته کوي که څوک راځي په خیر علي راسي. ښه دا ملګری څوک ده؟ السلام علیکم کاری صاحب. وعلیکم السلام. کاری صاحب خالي مدل مانځه پښتنه کول په ما خپل په یوټیوب کې وخت سره نه پخلاصې دي. ښه زموږ په ملګرو کې یو دقیقه ته داسې چل وکړه د لمانځه طریقه غالبا ما په ټیک ټاک کې مخودلې ده او په یوټیوب پاڼه کې مې مخودلې ده. د یوټیوب په پاڼه کې د موږ د لمانځه خپرونې دي هلته به ترجمه هم ځینې زده کړې نو د ما په دې ټیک ټاک کې هم شته خو زه د موږ پخوا د موږ داسې اډمینان ورسې هغه الله جل وعلا زه ځینې خلاص کړم د الله په فضل و کرم سره چې اوس هغه دلې وایي خو هغو ته به مې ویلي خو نسته. ته داسې چل وکړه ما ته بیا وروسته په شخصي کې میسیج دا عطاجان راغله دا عطاجان د سره میسیج وکړه عطاجان له حق جان سره د علي جان سره میسیج وکړه په یوټیوب کې د لمانځه خپرونه ورته وګوره هغه مور ولېږه او د لمانځه ترجمه وګوره هغه مور سره ولېږه دغه عطاجان سره په تماس کې سي دا د موږ ورڅ باندې پوهیږي ان شاء الله. صحیح ده سم ده کاری صاحب محترم قربان وسم الله مقدرمن کړه الله دې ثابت قدمي در نصیب کړي. الله اکبر. المؤمنان شان امداوي چې الله څو قبول کړي وي یغه بشان امدغه لکه ور لوغه سراغله د لمانځه پختنه الله اکبر لا اله الا الله الله دې استقامت در نصیب کړي الله دې درته مبارک وي. اتا جانبي په انبوکس کې الله سره ونس نمبر د لجم سم ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم مرګري ټول ناس دي ټول ناس دي الحمدلله غوي لایف هم شیر کی ټول راځي الحمدلله نو زه به سره ان شاء الله وکړم زاړه مرګري ټول ستکاري صاحب خدمت کوي شیر لا یا مم نه د پکار د قواری په علاقه سم بدره باندې لګيږي خو دغه کس ته وایي چې دغه وکړي دې کس ته وایي لدې سره ملګری سره سره پالو یې کړه نو هغه ویډیوګانې مرتولېګه د ترجمه ویډیوګانې مرتولېګه ښه ضرور ان شاء الله ضرور. او کاری صاحب زه اوس روانې مرګ انډوالان مې په کمره کې ظفر ببار ملک مسافر یم الله مو پوریس کو ژوند او ژوندۍ کې برکتونه واچوه او مې ان شاء الله خپل کوشش وکوم چې خپل مور په وفات شوی د پلار به ان شاء الله خو پلار نسم کولای پلار دی را باندې زورور دی نه زور به نور سره وهي او خو بل اخلاق او کله انسانیت نه کارو سره اخلاقه الله مو ما خوش کاری خدای مو مل الله مو مل
دا رشید سیفی صاحب مایک ولو کوي. سلام علیکم قاری صاحب او بروډ کې ناس دوستان ته زم سلام وی. وعلیکم السلام. یو دوه پښتنه درنه وکم. تاسو څوک یاست؟ زه چې یم رشاد یم د افغانستان نه یم او اوسېږم په یو کې کې. وکړه پښتنه دی وکړه، مهرباني وکړه پښتنه دی وکړه. قاری صاحب د افغانستان شیعاګان او د پاکستان یا د ایران د شیعاګان د دې فرق شته او کنه؟ او بل پښتنه دا ده چې دا څوک الله کوي. بعضې ویډیوګانې کې موږ وینو دا ترکیه کې اوسېږي یا چچنیا کې دی یو رقم الله کوي چې دا بعض خلک وي دا خراب کار کوي، دا ښه خلک نه دي. دا څنګه هغه ده ته پکې څه او ښه وخت مې نیسي. الله مو ملسه، خدای مو ملسه. ګوري اصلا کې موږ د شیعه له ناموس سره کوم تضاد نسته. د شیعه نوم سي ده دا د دې معنا صحیح ده. موږ له دې ناموس سره نه نفرت کوو نه بدي ورسره لرو، بلکې شیعه ګروه ته وایي، ډلې ته وایي، حزب ته وایي. لیکن موږ د دې خلقو له عقیدو سره مشکل لرو. د دوی عقیدې د قرآن خلاف دي، د اهل بیتو خلاف دي، د رسول الله خلاف دي وغیره وغیره. نو دا که په هر ځای کې د عقیده د چا خراب هغه ټول سره ملګري یو ځای وي. د دې ترڅنګ دغه الله سي کوي دا مساجدو کې سي رقص کوي، ډانس کوي. دا هم د شیعو له خاخونو نه یو خاخ راغلی د اهل سنت جماعت په نامه کې. لیکن دا خلق سي دي دغه رقاصان دي، دا رقصونه سي کوي، ډانسونه سي کوي، دا بدعتيان دي. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. اذکار دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وکړي. دا اوس ګوري تاسو فکر وکړئ یو قسم خلق دي دا پیدا شوی دي د سیفیت په نامه، د احناف ورنګ وربت کړی ده. دا ډله خلق دي په مساجد او تورسي د پیسو لپاره یو عجیب تجارت جوړ کړی ده. په دې لاسونو کې پیسې ور دي، بیا په خو کې سجدي ورته کوي، بیا هغه په جذبه کې بیا کرنٹ واخلي. بیا اوس د دې کې زه یو پښتنه درنه کوم، دا کار ثواب لري؟ آیا کدا کار ثواب لري؟ پیغمبر علی السلام امت ته ولې نه د خودلې خیانت کړي له امت سره؟ العیاذ بالله. نه کته وای چې دا کار زه کوم ثواب لري، نو دا خو د نبی علی صلوات والسلام ته د خیانت نسبت وکړل چې دا کار نه د کړي امت نه د خودلې، نو ور باندې خبر او مور باندې خبر یو کوي. او دا سراسر گمراهی ده. دا څه شي ده؟ دا سراسر گمراهی ده. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. وکړه ذکر وکړه، حلقه دې ذکر جوړ کړه او په مسنونه طریقې جوړ کړه، په سنت طریقې جوړ کړه. لکه الحمدلله اکابرین د دارالعلوم دیوبند علما او تاسو وګورئ څومره پاک مجلسونه لري. ذکر حلقه جوړ کړه، ذکر وکړه، ذکر دی وکړه. دا تا کرنٹ درکولای کیږي. دا ټولو دغه ډانسرانو ته ما چیلنج ده، په رب مې دی قسم، دا ټول په یو ځای دي سي دا رقاصان. یو کس یا دی ما ته جذبه راولي او یا به زه یو کس ورولېږم هغه ته د جذبه ورولي نر بيزو بولم، او یا دغه یو ویډیو دی جوړ کړي داسې قرآن به ورته په یو دیوال باندې بکینوم، د دوی دغه جیبونه سي ډکوي، دا نه دا په لاسو کې سي داسې اوږدي به یې داسې رامټ کوي، داسې نه لیدلي به مو وي که به نه هو کاري صاحب. دا به زه د یو دیوال په سر باندې کینوم، لاندې به قرآن شریف ورته وایم، تلاوت به کوم او داسې به ډالر په لاس کې ورکوم، دی به جذبه کې سي نر به وبولم، دی به جذبه کې سي. نو دغه هغه خرافات دي چې د مسلمانانو ذهنونه یې خراب کړي دي، د مسلمانانو رنګ بدیانې یې کړي دي، اسلام په نامه باندې تور داغ دي، د احنافو په نامه باندې تور داغ دي. بلا د احنافو ورو ګرځوي، بلا د الله جل وعلا د ذکر ورو ګرځوي. دا په اسلام کې نشته. دا طریقې رقص وکړه، پورته وغورځېږه. یو قصه به درته وکړم، دغه په دغو بلاو کې ته خو پوهېږې، وایي یو پیر صاحب دا بیا دغه مریدان په ځان راټول کړي دي، ټول وایي چې الله الله. اوس ګورې دا ذکر بد نه ده، چې هر ذکر کوي بد نه ده، لیکن مسأله دلته دا ده نو وایي ذکر کول چې الله الله وایي د پیر صاحب وایي پټکی لوېدلی و، هغه وایي داسې ګیرنې سوی و، داسې هغه د ور خواته ور روان ور بلیدو د ور خواته وایي دا خلق ټول په جذبه کې دي نه. وایي دی ورته وایي چې وایي بیا ورته چې دا بګړي خو مې ولا د ور خواته لاړه سوځي، تی ورته چې هل بګړي وایي نه سولاسته هغه الله په بګړي جنې بدل وشو قاري صاحب. نو موږ ورته وایو چې ذکر وکړه کوم چې حقیقي واقعیت او حقیقي عقیده د اهل سنت والجماعت ده.
دا په الله قسم د اهل سنت والجماعت بیا د احناف په نامه باندې توردار ده. دا ډله سي پیدا سوي سیفیت په مقابله د حنفیت کې. دا سیفیت د دې لپاره نه راغلی چې خلکو ته حنفیت وروخي یا پاکه عقیده وروخي، بلکې دا لکه شیعاګان روافض چې په خمس کې خپل عوام وهي، همدغه خلک هم که تاسو خیال کړی په دې بغل کې خپل عوام ورسره وهي. او قاری صاحب الله جل وعلا دې وکړي چې په دې خبره باندې پوهه سوي یاست.